بسم الله الرحمن الرحیم. پوسټوش باندې دوست عزتمنې مشرونه او دا د کای پورا پندال شنوس د پښتونخوا وطن د هر ګډ کاروغلیه درنې غیرتي ننګلای ملګری زه په غونډه نوال خو تاسو ټول ته وارتاک هر کلای وایو او بیا د پښتون ژغورنې افغانستان شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان او د جنوبي پښتونخوا او د پښتونخوا وطن چې د کوم ځای نه ملګري راغلي دي هغه ته هر کلای وایو او نن چې په دا پنډال شي په دا دومره سخته ګرمي شي دومره قواعدات اوس شناسئ په دا باندې تاسو آفرین وایم ملګري دا نن جلسه دا د تخیل په دوران په زور شنه د نن جلسه دا یقینا چې یو ډېر تاریخي اقدام دی هغه د تخیل تحصیل هغه د تخیل په زور چې د پاکستان ریاست او د پاکستان فوج لوګو ایریا څخه جوړه کړې وه دا علاقه په یوه داسې ویکیوم ښه سوتلې وه چې داسې ځای به نه دلته سیاسي اکټیویټیز پرې شولې نه به دلته میډیا پرې شوله نه به داسې ځای سیاسي قیادت پرې شو خو هغه د پاکستان د سیاست چې کومه سټیټس کو تاسو ورته کړې وه چې د پاکستان په سیاست صوبې په جرنیلونو شاته کېنده شو کړای هغه سټیټس کو چې کومه د په داته تخیل تحصیل شو جوړه کړې وه د خدای په فضل سره او د غورځنګ د ملګري په جرات په همت سره نن تاسو هغه سټیټس کو ورته کړه ملګري دا د نن پروګرام د عارف شهید اولنۍ ټیم ده عارف شهید د پښتون ژغورنې غورځنګ او د احمدزی د شهیدونو د کورنۍ یو داسې ځوان و چې په پیاوړتیا شي په جرأت شي هیڅ مثال نه لري دا چې دا کله غورځنګ د کومې ورځې نه شعر شوی ده په غونډې نه سخت سنګر چې په غورځنګ باندې کله روغلی ده عارف شهید هغه سنګر ته زور رسولی ده په غونډې نه سخته چې کومه مرچا روغلې دو عارف شهید هغه مرچې ته زور رسولی ده او بیا غورځنګ چې کله شروع شو د غورځنګ د شروعات نه وخته تر د عارف وزیر د شهادت پره چې څه نا وخت تېر کړی و په داسې کمیش دا وویایي چې د غورځنګ په شهیدونه شي د غورځنګ په ممبرونه شي دومره ډېر وخت په زندان شي چا نه و تېر کړی څنګه چې عارف افغان تېر کړی و دا یې بشار وتلو دوې ژبو باندې به بیا داسې عمل وشو بیا به د خپلې مبارزې یو داسې سخت اقدام د وغوښتلو چې ریاست بیا دې ته مجبور شو دی بیا بندیوان کړو خو ده د خپل همت نه د خپل جرأت نه د خپل سیاست نه ریاست دې ته مجبور کړو چې ریاست په دا پوه شو چې عارف افغان زه په جنې باندې ریاست په دا مجبور شو چې دا عارف افغان
دا عارف افغان دا میش په جنۍ باندې نشي کولی دا میش د خپل موقف نه په جنۍ باندې نشي ګوښه کولی ملګري میش ډېر زیات دا وایي چې د عارف افغان په شهادت سے د پاکستان ریاست یو ښه منظم کردار ده او د عارف افغان په شهادت سے هیڅ چېرې یو اجراتي قاتل نه پاشه براه راست د پاکستان ریاست ملوث ده تو اوس پرې لیدلي وي چې دا د پاکستان د ریاست د سوشل میډیا بریګیډ چې کله د عارف افغان شهادت وشو هغه نه بعده چې کالین په ده باندې ډاس وشو په وشي دا خلک هغه ورځ نه په سوشل میډیا باندې بیدور شول بیا د پنجاب د گورنر د ټویټر اکاونټ نه ټویټ وشو بیا د میش د صوبې د آی جي پولیس د خولې نه یو بیان ودرېدو ووتلو د میش د عارف افغان شهید د شهادت د ده د مال جوا د پاکستان په ریاست تو تېز شوه هېڅ پرې په وصل وي هېڅ پرې هېڅ کمزوري وي دومره واس پرې نه لري خو د خدای په فضل سره وخت به رسي چې د دې شهیدانو سره سره به میشت اوس د پاکستان ریاست نه د عارف افغان شهید د قتل پرده وخلي د ده د شهادت پرده به انشاءالله میشت څخه خامخا ځینې کوي ملګري د دې سره نن د خړ کمر د شهیدانو د خړ کمر د شهیدانو درمو بسیانو په دا نن ورځ دوه کوره وخته زه په هغه تفصیل شناسي چې په کومه طریقه زه والي وزیر او ډاکټر صاحب میش د پرشمي په وخت د پېښور نه راوتي او داسې کوي میش د خړ کمر چیک پوسټ ته ورسېدلي بیا په کومه طریقې سره میش خپل ملګري یې رسیل کړي میش خپل مزال چې مخ ته شریک کړو چې میش یو بریر کراس کړو دویم بریر نشي کراس کړو د سمه د رزینه شریک شول په اول سات سے موا دا خیال و چې دومره جبر سیک کړای شي دومره ظلم سیک کړای شي چې دی به ډایرکټ سټریټ فایرینګ په میش باندې کوو خو چې په خوش وشه مې شهیدان لیدل په خوش وشه مې مشرون ځوانان لیدل هغه نه بعد اندازه ولګېده چې دا خو دی مو خیال شي اراده کړي دو نن د ټولې د شهادت فیصله یې کړي دو په دا وخت ښه ملګري نه چې د هغې نه بعده څه وشول ډېره په وژنې کې سادو زه د هغې واقعې په تفصیلات ښه نه شم خدای یوه خبره خامخا ته کړ چې د دومره جبر باوجود یا د دومره ظلم باوجود یا چې دی 15 کسان خو شهیدان کړل په شپېتې او اویاوې نه زیات کسان زخمیان شول او هغې نه بعده یې اراده یې دا وه چې د کرفیو اعلان یې وکړو اراده یې دا وه چې نه راسې کروڑ کاروز یې میش په هغه شهیده وي خو ملګري آفرین به وي په دوست باندې آفرین به وي په دا قوم باندې آفرین به وي په دا دته خیلی خطرخیلی په دا زیږونې په دغه مشکلې په دا نجلۍ باندې چې د دومره جبر باوجود یا چې کرفیو اعلان یې کړی و خو چې میش مازدیګر کله روډ ته راوتلي او د مارچ اعلان مو وکړو ملګري میش د ګونې د مارکېټ ته رسېدلي دومره قافله وه بیا هغه نه بعده میش د بویې کلي ته رسېدلي دومره قافله وه چې دا د خړې وردۍ وره ټول په خپله ګوره باندې ننوتل دا ځوانان هغه شی په میدان ولاړي او دا په کومه طریقه چې دا میرمشاه ته ورسېدل خو داسې کوي عبدالله ننګیال نوسته په کومه طریقه چې بیا په میرمشاه سے بیا په کومه طریقه چې په کرفیو سے څلوېښت ورځې چې د وزیرستان ټولې لارې بندې کړې وې چې وزیرستان ټولې لارې بندې کړې وې او نه د بېګانه چاته د ارتاګ اجازات وو نه په وزیرستان شي نه د سید پرپشتل یو د ملګری به په یوه طریقه یا په بله طریقه باندې وغلو هغه باوجود څلوېښت ورځې
سے ایدے شمالی وزیرستان ملگری ہے آدھے کا پرلت وکلو ملگری دا ټول د تاریخ حسادو خدا سے کاری دا مجلس وشو چې دا د خلق امر شهیدون دا خدا نه مخته داسې کوي بخات کړل خدا نه مخته داسې کوي د چټ نه په مړی کېدل خدا نه مخته داسې کوي فوج خالق ایستل خدا نه مخته داسې پیدا وکړل واقعات څه نه ویر نه دي چې په وای واقعا شوی پنځمش دېرش کسان شهیدون کېدل او د باندې خلک ته پاته نه لګېده او ملګري نن ټول خلک دا خبره کو نن ټول آدمیو دا خبره کو نن ټول پاکستان یا دا خبره کو چې دا د خړ کمر واقعا شي دا د پاکستان فوج ملوث وو دا چې د کوم بربریت کړی دا چې د کوم ظلم کړی دا انشاءالله وخت راځي چې د دې بدل به وخلي د هر یو شي څوک کې څوک به وخلي زه همیشه دا خبره کوم چې دا دې کوي د سرټوکال باندې د ژوند یا کله ور روشي خدا هدې باندې کښېني دا څنګه چې د پرویز مشرف آرډر کړی چې دا به درې ورځې پورې چوک شړه کوي بیا د خلک مر واقع شي چې سپویل اول څه د جرنیل پرتیسې کا ملوث دي انشاءالله دا وخت راسي چې د دې پاسې فیصله وشي ملګری داسې کوي میش د خپل چې ټیم زنداني ملګري دي زه به شروعات د حنیف پښتین نه وکړم ملګری حنیف پښتین هغه ځوان ده هغه پیاوړی مبارز ته د دې فرزند چې د خلق مرد واقع نه واده بیا چې د میرمشاه پرلت ختم شو ملګری په دغه وخت شي په میدان دردل او مبارزه کړل ډېر زیات جرأت غوښتل ډېر داسې کم خلک وي په هغه وخت چې په میدان پوتې وي ډېر داسې کم خلک وي چې په هغه وخت هغه چې کوم کرکډاون و په پی ټي ایم باندې ډېر خلک کم خلک په میدان پوته شوي وي ډېر خلک د منظرام نه ورک شوي وي خو دا حنیف پښتین لکه د غره غوندې په میدان کې روډ ورته دای به خلک مر ته ارتلو دای به ډوګې ته ارتلو دای به هر طرف ته تلو ده به ویډیو راټولولې ده به هغه ثبوتین راټولول ده چې هغه دا نن چې په سوشل میډیا کې چلیږي کومې ویډیوګانې چلیږي دا د ثناءالله شهید ویډیو دو دا د نوې شهیدانو ویډیو دي دا د پاکستان فوج چې کوم بربریت ده دا چې کوم فایرنګ ده د ټوله ډېر چې پرتلولی شي د حنیف پښتین یو ډېر بنیادي کردار و ملګري حنیف پښتین باندې ویراوي بیا د میش د خراسان یو مشر علي وزیر د قومي اسمبلۍ د جنوبي وزیرستان ممبر د جنوبي وزیرستان مندیب نن یا په کراچۍ جیل شي پرېته ملګري هغوی په نشه دا خبره کړې وه زه نن دلته دا خبره کوم چې کمیش والد دی د MNP به مراد غوښتی څرنګه چې جمال خبره کړه د پاکستان ریاست د چارواکي دی دمره د غاټې مراد دی افرینه وکړل چې د میش د درې نسلونه کافي وي خو میش په هغه ټیم دا خبره ورته کړې وه چې میش د خپل قوم سره یوه وعده کړې وو وعده مې دا کړې ده چې مو ته په ډانګو اعتبار وکوه مو ته په سړک مو اعتبار وکوه مو ته په فرشبندۍ مو اعتبار وکوه مو ته په ټیوبویل مو اعتبار وکوه زه به د قوم بیانیه د پاکستان پارلمان ته رسوم زه به د قوم بیانیه ډنګیو ته رسوم او د خدای په فضل سره میش هغه چې کامیاب شوي دي میش به ډانګان نه وي جوړه میش به ټیوبویل نه وي جوړ کړی سړک به مې نه وي جوړ کړی خو چې کومه وعده مې د قوم سره کړې وه چې دا د غورځنګ بیانیه دا د قوم بیانیه دا به میش د دنیو هر یو فورم ته رسوي هکه یورپ ته هکه امریکا ده هکه د پاکستان پارلمان ده داسې یو فورم یې نه راپورې شوی چې موږ د قوم بیانیه نه وي رسولی ملګري دغه شی میش ډېره ملګري اویس ابدال او د علي په کیس چې د میش داسې کوي د پښتني یو ډېر درین مشر او د سپریم کورټ بار اسوسییشن د پاکستان صدر لطیف لالا او بله ورځ یو لیټر لیکلی ده د سند های کورټ چیف جسټس ته او دا خبره ورته کړې ده دا اعلان ورسپاره کړې ده چې صاحبه درې میاشتې پرې کېږي
او د هغې د بیل فیصلات نه ده کړې نو امید لري چې پارتین کې اوسې ورځ شي که په هر رنګ وه میش دا مطالبه کې چې ده د علي وزیر د کیس فیصله ده وشي دغه شی د یوسف علي اډوکیټ او د ویس ابدال چې کوم د میش د غورځنګ ملګري دي دغه کوچرې چې دي دوی د رهایي امیر مطالبه کې ملګري زه په افغانستان باندې خبره ده که خو پانه مخته دوه دا دي که انفیډر یو غلامزوړی شي چې کوم پرلت راغونډه سې ورځې نه کوم کسان نیپسي چک کړي دي میش پارینه ورکړې وي او په ټول وزیرستان باندې میش دا شاخ دي په ټولې پښتنې باندې چې دوی سره د خدای شه ملګرتیا وکړو او په چا چې دا جوړښت ټول په وزیرستان شي یو بل سره پیدا کړو چې سبب به د تخیل شي پرلت وي چې د میروخانه او د میرلۍ نه خلک ته راسي او سبو کوشوه چې پرلت وي بعد د تخیل نه خلک راسي دې سره سره کوشوه چې کوم واقعا وشوه وی جل تکرام ملګري ادي چړوکې همایون انجینیر همایون مسعود رحمان شهنشاه او دا ملګري چې ټیم عادي کوي لوکل چاره کړه دا غیا دا د ریاست وزارتي چې کوم خلک څه په لګای دی هغه کړی دي دې یې مې په ریاست په دغه شاخ چې زر تر زر نه دی د رهایي شاخ پر کړه راکو زمونږګری دا یو خبره او د افغانستان چې کوم علم راونه دو او دا باندې خامخا او تفصیل راوړل شوی ملګری اره سعود پنګش سے شعر دا شعرونه دي چې نه د جهاد پښتنو لوبه ده د واشنګټن او د مسکو لوبه ده درته یو بل نسل هم وړي له منځه درته یو بل نسل هم وړي له منځه لسره بیا په پیل کېدو لوبه ده او د لویو قدرتونو منځ کې شروع زمون په کپرو لوبه ده ملګری خدا افغانستان سے چکیم سیستم راونا کیم بدلی راونا وغوانه روان خو یونیم کول امریکا لگاوا د طالب سره خداوند د مذاکرات کړل چې راتین کې وخت پوره ده د افغانستان سره سامال وشي او ټول می سره ګرځنه روزي خدا او الله سماس چې دا بدقسمتۍ سره د افغانستان ریاست چې کیمو دا د ټول پروسس نه ده بهر سوتلای دی خدا چې د افغانستان حکومت دا ان بورډ نو سوتلای د افغانستان حکومت سره په باندې مشوره نه وکړي ملګری بیا دغه نتیجه په ګناه پروسه دغه مذاکرات په نتیجه شي چې کیره 15000 کې جون د رهایي فیصله وشوه خدا شاید افغانستان حکومت پاوان سال شي په اعتماد سره وخصای شوی بیا دا 15000 کسان چې څنګه رها شول هغه نن بیا په مرکز دوستي بیا د خپل افغانونه وینه تیار بیا د افغانستان ریاست سره یو بیا په جنګ او بیا د سنه عمل شي چې سنه مغربي میډیاګو چې سنه مغربي میډیاګو هغه د هاري وشیتا یو دلیل کسي یو الیان ورته جوړوي د خپل میډیا ریپورټې دی یاري د بي بي سي ولر چې څنګه محکمې د مشترک ته داوی چې مهرباني دا وکړو یو فیر ریپورټینګ نشریکو دا انتهایی نامناسبه خبره ده دا کوم عمل چې په افغانستان سره ونده او دا کوم لیجیټیمیټي چې دی طالب ته پورا ازي کله جوړوي دا د میشتوس ته پورا د میشتوس د افغان وطن ته پورا د افغان خور ته پورا او د ټول د سیمې ته پورا دا انتهایی خطرناکه خبره ده ملګری تاسو په دې چې د دې ملت د افغانستان د ریاست د متولي او کوشش ورګاره ونده ازي کې چې څنګه مدني فعالون دي ازي کې چې څنګه جرنالستون دي ازي کې چې څنګه ځولون سیاستدانون دي هغه کښدي کسړي دي هغه ټول په منظمه طریقې سره ټارګټ کیږي راځي مقصد یې بنیادی هغه ده چې د ریاست د استقرار شي او کوم خلک په مدیش د ریاست ولور ده هغه خلک دې نه لري شي ملګری خدا ټول عمل شي خدا ټول عمل شي میش
دا یوه خبره په خیر شکی د طالب او چې هغه کوي پیدا شوي دي دا دي کیا دي دای منظم کېدل شي شو دلته مثال خامخا دا چې په افغانستان چې خپل عمل کو میشتو د وطن نه د چمن نه وخلا ته د وزیرستان نه وخلا ته د باجوړ پر دا یو ماحول خامخا ته جوړوي ځکه چې دا تشکیلونه او دا ډېر چې دي دا تای توس میشتو د وطن نه تشکیلوي ملګری زه په خیر چې طالب نه یو پښتنه چې کله اسلام په نوم لګیا وي خو تعالی پاک حاضر ناظر وکړه په خپل ګراوند شنه وکړه چې په افغانستان شو د اسلام نه په پاکستان شو د اسلام د دې ځینه تشکیل کې افغانستان ته خو دې نه وشي په جواب لوکه چې دلته د اسلام نه قاضي کوي اسلام او بیا ته متبلاب کله افغانیت څه کې لګیا kada افغانیت څه لګاوي نمبر مشه د پاکستان د جرنالونو په ملګرتیا په ملاتړ چې کیم جان د دې ته کیم افغانیت دی دا د چې کیو په ملګرتیا چې ته کیم جان کې دې ته کیم افغانیت دی دا د افغانیت په پورنا دا د افغانیت د نوم د ورکول د پورا جنگ دا او په جنگ چې د پاکستان ریاست او د پاکستان د جیشو علاقار جوړه خدای رسول ته وقصه په کوم باندې ورحمه خدای رسول ته وقصه په کوم باندې ورحمه او میش چې سمیا اشرف غنی صاحب اول اورس یو ډېر تفصیلي ارټیکل لیکلی په ارټیکل چې تاسو یې روټ باندې درکاو چې ورسره د حکومت په سټکیشن روش از دون عوام ته پیش کا انتخابات ته پیش کا زون انتخابی کا قولس خواش کرے خود به حکمران میں قولس بل سے خواش کرے باید چې دغه د ولس رائے احترام وکړي خو ازي کړه پارلماني او په غیر پارلماني سره ورته اشرف غنی ته وایي چې پارلماني شي او طالبان وایي چې موږ جوړ کو زرا غوړي نو دا د موجوده دنیو چکیم د محاسبه دنیو د انتخاب کیم بنیادی اصول دا د خلاف دا څه چیرې نشي کېدای د افغانستان د ارتیم کې واخ په سلام د افغانستان ولسکو او بل خبر دا چې تاسو نه کوي هغه ته می شاختی چې دا خبره تاسو ذهن نه وبسئ چې کچې تاسو دا وایي چې په دا د موجوده ریاست مضبوط کی روس ساوي چې موږ خپل تابع حکومت چلوي هندوستان خپل تابع غوړي چین خپل تابع غوړي دا هیڅ څه نه شي کېدای دا به هیڅ څه نه وي دا به د دهشتګردۍ او د بدامنۍ او د تشدد یوه داسې نوې لړۍ وشي چې دا ټوله منطقه به زده افیکټ کېږي او دا د نن خبره نه ده دا چې خدا د افغانستان جنگ د روس سره فعال شوی و دا پاکم شاه د ولی خان او د بچا خان دا خبره پر ریکارډ موجود دي چې کله جنگ چیر په بادر وروسترو دا سیر په ولګي چې انسان دا به منوای نشي هیڅ هغه خبره ده دا یې بیا خالي په افغانستان سره پټ کیږي دا په ټول منطقه شپه کیږي نو د ټول ملکیت مثال یې چې ساره وندي شپو غور فکر سره او څه په داسې سوچ سره خدا باندې توجه وکړو چې داسې نه وي چې سبا تاسو لوس وژئ که تاسو سره خپله یاد نه وي ملګري د افغانستان د ارتین چې وخت فیصله دا تر هغه وخته پر نه شي کېدای امن هغه وخته پر نه شي کېدای چې داسې کوي د دې اډې موجودې وي ورځي نه داسې کوي افغانستان څخه ځان کنټرول کېږي زه ملګري اخره شوه خبره د خپل وطن چې نکیم مذهبي قیادات ته خدا باندې آکړه سیاسي مذهبي قیادات خدا باندې آکړه ابل رحمان بنري یو شعر و چې تاسو په سترګو د غزا د ویر چشمې پرتې دي تاسو په سترګو د غزا د ویر چشمې پرتې دي تاسو ځکه خړ کمر وانه کابل ښکاري دلته یو سیاسي مذهبي قیادات وشوي چې په بل د اټې ګرندنه کوي اپو چې په وړاندې سټي روس سره ګرندنه کوي ا دې سرونه چې کوم غوړنه مذهبي
پوپ هغې غندنه کړې ده خو د پاکستان د مذهبي سیاسي کې دا یوه کس یاد دی چې غندنه نه ده کړې او چې د اسرائیل میش ظلم چې د یو په خوره هر چېرې شي میش غندي خو باید چې اول د خپل کیر اصلاح وکړي او پاکستان ته میش دا وایي چې څوک پر اتو د خپل پروګرامونه نه وي کتل یې زه دا په چیلنج سره وګڼم دې خبرې ته زه تمهید نه جوړوم چې مثال په فلسطین چې ظلم نه راوړل بلکل ظلم راوړل نه اسرائیل پر بریاد کو خو بیا زه یوه خبره کوم ښه په جاري کړ چې موږ سره د دې کیسوب وکړو د کشمیر کیسوب دا سره وکړو د اسرائیل د فلسطین کیسوب بیا سره وکړو او زه د وزیرستان کیسوب بیا ورسره کړم زه د خپلې پښتني کیسوب بیا ورسره کړم ملګري ډېر لوی جنګ ده ډېره وجدا مبارزه ده دا ځکه اخري خبره ده میش ټیم کور سره د پیس پروته دي ډېر میلیونه میش په پارلیمنټ شاوخوا هر یو میټینګ شوی د واپسۍ غوښتنه وکړه خو دوی یې ونه وستل میش نن بیا ورته وایي چې مهرباني وکړه د خلک وروله د چې پوسټ کې مې قابلې دي دا وروله کارو د نه وستل ارتینکای پرلت و ارتینکای جلسه چې کومه دعا به انشاءالله په 0 پوینټ باندې وکړي او لارو بار کول به انشاءالله په شریکه به کړي وایي نه بعده به میش ګزار ولي ته به مته مشارکه ملګري ډېر لوی مثال ده دا ځکه د سیاسي پوهې او د سیاسي شعور تبلیغ به میش کې او دا د جذبات خبره نه ده دا ډېر میش ماشاءالله ملګري په حوصله په استقامت سره به د حالات نه میشتو زونه راوباسي سلیم راز صاحب به میشتوس د پښتنې د سیاست د ادب یو ډېر غټ نوم شوی ده هېڅ په درجه شو میش ورغلی وي تاسې به زموږ ته هېڅ په حق کې ورسېدو میش ورغلی وي دا یې په خپل ډېر مې د باندې ځي وایي چې زه خبره وکړئ که دې خبره باندې په خیر چې موږ ته دا یوه خبره وکړه چې موږ د ژوند د تجربې لاندې جوړ ده چې مهرباني وکړئ چې د حوصلې نه شا روخلئ او سیاسي خبره به کوئ د زیار شرې نه سندې جوړ مهرباني وکړئ سیاسي خبره به کوئ سیاست پکې انشاءالله سیاسي خبره به کوي په دلیل په عقل په منطق باندې به انشاءالله میشتو خپل جنګ ګټي زه یې وربیا د سعود منګش صاحب خدای یوسف شریف باندې اجازات نه وخلم چې دا روان چې په دې خاوره اوس مهال جنګ د جانانه دا د بعضې خلک نه وي چې دا سرېندې شریک کړي چې موږ امریکې ته شکست ورکړو چې روس ته ورڅرګولی دی پارټۍ ناتو شکست نه ورکړی د جنګ ګټلی و او هېڅ چې سبو چین ته ورجنګوي دا به زه بولې ته به خالي خپل پښتین ورېر خپل افغان ورېر په شویش نه دی دا روان نه را تو ته هېڅه ګټه نه رسي دا دمره جنګ چې ته وکړې ستا پر در په در خاورې په سر نه نو په به راشې سعود منګش صاحب وایي چې دا روان چې په دې خاوره اوس مهال جنګ د جانانه دا د نړۍ د استخباراتو نړیوال جنګ د جانانه شکستونه مې خوړلي خو لمانځم د بریا جشن دا په افغانستان کې څه وشول شکستونه مې خوړلي خو لمانځم د بریا جشن د شملې جنګ مې بللی هم د شال جنګ د جانانه دغه جنګ کې دي په عقل دا عصري ټکنالوژي ده نه د عقل د ساینس او ټکنالوژۍ دوره ده پښتونګل خو زه د تورې او د ډال جنګ د جانانه خو د تورې او د ډال نه به زونه رابوسي د عقل د دلیل د سیاست د ساینس او د پوهې په زراو کیلومترو ته هوا د اغیار نیولې دا میشتو چې په دا مځکه پټۍ شي په دا ما چې پټ څه راځنګوي نه یې چې مې نه خلک کړه دا ځکه یو بل نه ما سره جوړ کړی و دې ته پرا په زراو کیلومتره تر هوا د اغیار نیولې خو تر بور سره سعود لا په دیوال جنگ جانانه ډېره مهرباني شکر